په المشرق پبلک سکول شب قدر کې د ختم القرآن او د تقسیم انعامات په لړ کې یو خوندوره دستوره وشوه چې پکې د 400 ترنو د سیمې نومیالي عالم دین او شیخ الحدیث مولانا حزب الله جان صاحب مشر ملمو. په دستوره کې طالب علمانو ملي نغمې، تقریرونه، نظمونه او خوندوري خاکې وړاندې کړې. د ماشومان والدینو او د دستوري ګډونوالو د طالب علمانو د صلاحیتونو ستاینه وکړه. په دې موقع د سکول د پرنسپل ظهور احمد خان او د مشرانو ملمنو پلاس د سکول باصلاحیته طالب علمانو ته ایوارډونه او شیلډونه هم ورکړی شول. مشر ملمان نومیالي عالم دین جناب حزب الله جان صاحب په خپل خطاب کې د المشرق پبلک سکول شب قدر تعلیمي ماحول، دینی خدمات، د طالب علمانو صلاحیتونه، د سکول د استادانو او د پرنسپل ظهور احمد صاحب کارکردګي په زبردست ټکو کې اوستایله او په دینی نقطه نظر یې په عصري او ساينسي تعلیم رڼا واچوله. الله دې اول تاسو جزای خیر نصیب وګرځولي چې تاسو زمونږ د پیغام د میډیا په ذریعہ باندې قوم ته رسول غواړي او د دې ماشومانو تربیت د هر سنده په موږ باندې مقدم دي که سبا زموږ د مستقبل مشران چې دي نو هغه همدار روان دي. اسلام یو وسیع نظریه لري. اسلام کې تنگ نظری، انتها پسندي، دهشتګردي دا شیزونه هغه نشته دي. اسلام موږ ته دا حکم کوي څونه تاسو وسوي د دین د دشمنانو په مقابله کې تاسو تیاری وکړئ. موږ ته قران کریم دا تعلیم راکوي چې دینی تعلیم سره سره دی دنیاوی تعلیم په نسبت باندې د ساينسي طریقې په نسبت باندې مسلمان د د چانه رسته نه وي بلکې د ارچانه داسې مخ کې وي چې د دې اروپا عالم کفر باندې داسې راځي چې اروح اغویر دینه په دبو کې او په یره کې وي. د شب قدر خوبې کلی نوموړي سماجی او فلاحي شخصیت پیر محمد خان د سکول تعلیمي ماحول او اعلی تعلیمي کارکردګي مثالی وګرځوله. چې سکول ډیر اعلی لکه د لوګ وخت سکول دی او ډیر اعلی دی تقریبا 15 کاله مخکې شپږ کاله مخکې نو ما چې د دوی کارکردګي وکړه نو ما خپل بچی د الخالد نه راوغه شو په المشرق کې مې واچو چې هغه نن په 9 کلاس کې د سکند پوزیشن مې واغش. په تو نزيات ماشومان دي کې نن ختم قرآن کو په دې کې هغه چې کوم تقریرونه وکړو نو خلکو ته واقعده چې حیرانو والدین هم حیرانو چې زموږ بچو کې دومره ټیلنټ دی. د دې عمله الله دې خوشاله او آباد لري وړو سره ډېر غټه خواري کوي. د سکول وایس پرنسپل ساجد حسین دراغلو ملمنو شکریا ادا کړه او د سکول د پرنسپل ظهور احمد او د استادانو د اعلی اخلاق او د تعلیمي خدماتو ستاینه وکړه. دوی د طالب علمانو والدینو ته په خپل پیغام کې وی نن په المشرق پبلک سکول کې د تقریب تقسیم انعامات او دعای ختم القرآن په سلسله کې یو تقریب وشو چې ډېر ښه انداز سره شو او دا ټول کریډټ د المشرق پبلک سکول انتظامیه ته دي چې هغه ماشومان دونه ښه تیار کړو چونکه اداره کې د ماشوم چې کوم دی ټول شپږ غنټې وي او دا تقریبا 38 غنټې بیا په کور کې والدین سره د استاد سره د والدینو دا هم یو ډېر غټه ځمواري جوړیږي چې هغه د استاد سره کوآپریشن کوي د ماشوم په تربیت کې داغي او د استادو کله چې مرسته برابرۍ د دوانو شرکت ویني د ماشوم ډېر ښه طریقې سره تربیت کیږي. ان شاء الله چې څومره والدین دلته کې دي غزمون 100% مطمئن دي نو دا د المشرق پبلک سکول یو ډېر غټ کریډټ دی چې د علاقې کې یو واحد اداره چې د حسابي سہولیات ورکوي ماشومان. په دې درنه او خوندوره دستوره کې د طالب علمانو د والدینو نه علاوه د علاقې سپین روبو او عام خلکو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو او په شب قدر کې المشرق پبلک سکول یو منفرده تعلیمي اداره وګرځوله. حیات اقبال حیات FM 93 ریډیو دلبر شب قدر.